د بلوچستان لخوا پر پاکستانی پوځ خونړی برید او د عمران خان کډې وربارېدل. جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. بلوچ ازادي غوښتونکو د بلوچستان کې ولسوالۍ کې پر پاکستانی پوځیانو برید کړی چې په پایله کې 11 تنه وژلي او 19 نور یې مرګوني ټپیان کړي دي. د یادې ډلې ویان ګهرام بلوچستان نیوز ته ویلي چې یاد برید کې د عثمان په نوم یو لوړپوړی پاکستانی افسر هم وژل شوی دی. بلوچستانو یو ځل بیا ګواښ کړی دی چې ترڅو پاکستانی ریاست د بلوچستان ازادي ونه مني نو پر پوځیانو به یې همدغسې بریدونه دوام ولري. دا په تیرو 2 میاشتو کې دویم لوی برید دی چې په بلوچستان کې ترسره کیږي. بلخوا کېدای شي خان له واکه وشړل شي. د پاکستان سیاسي ګوندونو اپوزیسیون د دې هیواد په پارلمان کې د عمران خان د حکومت پر ضد د عدم اعتماد رایې د کارولو لپاره اقدام وکړ. په راتلونکي 1 یا 2 اونیو کې به د پارلمان عمومي غونډه رابلل کیږي او د حکومت خلاف برایه کاریږي. دمګړی د پاکستان په پارلمان یا ولسي جرګه کې د عمران خان د خپل ګوند یا پی ټی آی او د ملاتړو 108 چوکۍ لري، خو د اپوزیسیون سره 162 چوکۍ کیږي. اما د اپوزیسیون مشران وایي چې له دوی سره د عمران خان ګوند پلویانو هم هوکړه کړې ده چې د عمران خان حکومت برانسکوروي. ځینې پاکستانی شنونکي په دې اند دي چې عمران خان د اسټابلیشمنت یعنی پوځ ملاتړ هم له لاسه ورکړی. که رښتیا هم داسې وي چې پوځ د خان له ملاتړ لاس په سر شوی وي نو بیا خو عمران 100% کې تلونکی دی. د یادونې وړ ده چې د جیو نیوز مشهور خبریال حامد میر چې پر پوځ باندې د نیوکو وروسته له دندې ګوښه شوی و د اپوزیسیون ګوندونو په هڅو بیرته یاد چینل ته راوړل شوی او ویل کېږي چې جیو نیوز اوس مهال د عمران خان مخالفینو سنګر دی. دې ته په کتو یو شمېر پاکستانی شنونکي وایي ښکاري چې پوځ هم له عمران خان څخه لاس په سر شوی وي او پر ضد یې د مخالفو ګوندونو ملاتړ کوي. درنو کتونکو، تاسو څه نظر ورکوئ؟ خپل نظریات مو د دغې موضوع مربوط کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.